السلام علیکم. نن په دې ویډیو کې دغه په دوام باندې خپل نورې پوښتنې او جوابونه تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې تاسو خوښ شي. نوې پوښتنه: د جدید څنګ ته زرغون رنګ شوی جدول څه معنا لري؟ موږ تاسو مخکې وویله ته یو ځای ابي رنګ شوی و، د کوچنی دیوال چې دی یو کله سور رنګ شوی، اوس وایي زرغون رنګ شوی دی. دا څه معنا لري؟ د لنډ مهال لپاره درېدل یا پارک کول. دوم، د مسافرو د پورته کولو او ښکته کولو ځای. درېیم، د بیړنۍ واقعاتو یا د نقلیه وسایلو لپاره لکه پولیس، امبولانس او نور. نو دغه زرغون چې رنګ شوی دی، شین ابي نه زرغون، دا باید تفاوت سره وکړي. پښتانه اکثرا د زرغون او د شین تفاوت نشي سره کولی. بلو او ګرین تفاوت سره لري. دا زرغون دی. نو کله چې زرغون رنګ شوی و، په هغه ځای کې تاسو د لنډ مهال لپاره درېدل یا پارک کولی شئ. لنډ مهال لکه څو دقیقې کولی شئ چې هلته په هغه زرغون چې رنګ شوی په هغه ځای کې موټر پارک کړئ. اتیا، د موټر چلولو په وخت کې مو ټي نښه، دا ټي ورته وایي که کراس ورته وایي، داسې د ټي نښه غوندې ولیدله یا تقاطع کراس نښه ولیدل څه معنا لري؟ تاسو د موټر چلولو پر وخت باندې یو پر سړک باندې دغسې یوه نښه ولیدله لکه ټي غوندې، دا څه معنا لري؟ نو لومړی جواب: د طبي خدمتونو مرکز مخته دی. دوهم جواب: یو درې لارې مخکې دی. دریم جواب: یو بله جاده ستاسو جاده قطع یا پرې کوي. نو دغسې علامه که تاسو ولیدله ستاسو مخامخ روان واست، د دې معنا دا ده چې یوه بله جاده ستا په جاده کې راګډېږي، ستاسو جاده قطع کوي یا پرې کوي. نو دا دریم جواب یې صحیح دی. تاسو به وګورئ اوس داسې علامه راځي درته، دا ټي علامه چې راغله، نو تاسو چې ځئ داسې د دې معنا ده چې یوه بله جاده راځي، ستاسو جاده درته قطع کوي. تاسو باید خپله لاره تعین کړئ. او دا کراس دی، دا هم د دې معنا لري چې بله جاده ستاسو جاده قطع کوي، خو هر یو بیا د جلا جلا مفهوم لري. مقصد دلته تاسو دغه نه وپوهېږئ چې بله خط چې داسې په مخکې راغلی و دا ستاسو جاده قطع کوي، باید احتیاط وکړئ دلته موټر سلو کړئ. یو اتیا، د ښوونځي د شاګردانو بس ستاسو د تګ پر لاره مخته ولاړ دی او سترګه کوهونکی سره اشاره یې لګېدلې ده، څه باید وکړئ؟ د ښوونځي بسونه ژړ ژړ بسونه دي، تاسو لیدلي دي ژړ ژړ بسونه ولاړ دي او داسې یو شی هم راوباسي بغل ته یو ډنډګاګه غوندې، او په هغه کې سره اشاره لګېږي او سترګه کوي ګولیږي او روښانه کېږي. دا څه معنا لري؟ نو جوابونه: لومړی ودرېږئ او وروسته کله چې باوري سولاست چې ستاسو حرکت امن دی، خپل د لارې تګ ته دوام ورکړئ. دوهم جواب: تر هغو چې سره څراغونه سترګک وهي ولاړ اوسئ. دریم جواب: تر هغو چې ټول ماشومان ستاسو له مخه نه وي تېر سوي ولاړ اوسئ. نو دوهم جواب صحیح دی چې تاسو تر هغو ودرېږئ چې دا سترګک وهل بند شي. چې کله سترګک وهل بند شي او دا ډنډه یې ټوله کړله، تر هغه وروسته بیا تاسو کولی شئ چې ولاړ شئ. نو تاسو به دا دوهم جواب چې دی لکه تر هغو چې سترګک وهي تر هغو به ولاړ اوسئ، دا به بیا تاسو نښه کړئ. دا صحیح جواب دی. دوه اتیایمه پوښتنه: د عمومي ټرافیک تر جریان که ستاسو حرکت ورو وي، نو د دې سبب کېږي چې که تاسو ته عمومي ټرافیک چې په کوم سرعت باندې روان وو، که په چټکتیا باندې روان وو، که تر هغو تاسو ډېر ورو ولاړ شئ، نو څه چل کېږي؟ د ټکر احتمال کم به شي، د ټکر احتمال به زیات شي. په ټکر کې هیڅ برخه یا رول نه لري. نو ډېر خلک داسې فکر کوي چې زه چې ورو ځم نو دا خو احتیاط کوم، نو باید ورو ولاړ شم. نو هغسې نه دی. که تاسو ورو ولاړ شئ دا په ټکر کې رول نه لري، بلکې رول لري، بلکې ټکر احتمال زیاتوي. ځکه تاسو ورو ولاړ شئ، شاته موټران تیز وي، نو کڼګونه د موټرو جوړېږي او امکان لري چې د ټکر احتمال زیات شي. د دې خطر څخه د ټرافیک په جریان کې به د ټرافیک سره ځئ چې په هر څو ټرافیک روان و، هلته د مایل دغه به نه کوئ ډېر چې دلته خو ټرافیک مایلونه دغونه لیکلي دي یا هغونه لیکلي دي، ځکه هلته د ضرورت په حساب باندې کله کله کمیږي او کله زیاتېږي. نو کوشش وکړئ چې د ټرافیک سره یو رقم ولاړ شئ. ډېر د ټرافیک ډېر ورو مه ځئ چې هغه جنجال جوړوي. په جواب کې به هم تاسو دغه
دا به انتخاب کې د ټکر احتمال زیاتېږي. درېیمه پوښتنه داسې راځي درته لیکلي کې کوم وخت چې پر جاده باندې غواړئ کیڼ لوري ته چې اشاره لګېږي وګرځېږئ کومه لاندې جمله سمه ده. یعنې تاسو غواړئ پر یو اشاره باندې کیڼ لوري ته وګرځېږئ نو دا لاندې دغې د کې اشاره هم لګېږي لاندې جوابونه درکړي دي چې کومه یوه پکې صحیح ده او کومه یوه نه ده صحیح. نو چې صحیح ده هغه به تاسو خط کړئ چې غلطې دي هغه نه. لومړی جواب د تقاطع ټول پیاده او موټران باید تاسو ته صبر وکړي. دوهم ستا د مخامخ مخالف لور ټول موټران او تیریدونکي د سره څراغ شاته ودرېږي. ترافیک ته پام مه کوئ او د اشارې په لور وګرځېږئ. نو تاسو کله چې وینئ چې غواړئ چې کیڼ خواته وګرځېږئ بل خواته نو دا نقطه به په نظر کې ونیسئ چې ستاسو د مخالف لور ټول موټران او تیریدونکي یعنې پیاده خلک چې دي د سره څراغ شاته ودرېږي چې کله هغوی ودرېدله بیا نو ته په کراره باندې کولی سي چې کیڼ خواته وګرځېږي او په کیڼ خوا باندې کاټي ووایه. څلور اتیایمه پوښتنه په خمش یا غبار کې خمش یا لاړه چې ورته وایي یا غبار ورته وایي چې ډېر هوا تاریکه سي سړی کې شی نه ویني د موټر چلولو لپاره تر ټولو ښه توصیه کومه ده؟ څو توصیې ورکړي دي وایي تر ټولو ښه توصیه کومه ده پکې کې ده؟ لومړی جواب هڅه وکړئ تر څو شرایط سم سوي نه وي موټر مه چلوئ. دوهم جواب ډېر ورو موټر وچلوئ ځکه ممکنه ده نور موټران تاسو ټکر کړي. دریم جواب مخکني لوړ او کښته څراغونه په منظم ډول بدلوئ تر څو لاره ښه ولیدلی سي. یعنې څراغونه ډیم او فول کوئ چې تر څو لاره ښه ولیدلی سي. دوهم جواب درته وایي چې موټر ډېر ورو چلوئ نو دا ستاسو لپاره ښه ده ځکه کېدای سي نور موټر ټکي. اما تر ټولو ښه مشوره دا ده چې هڅه وکړئ تر څو شرایط سم سوي نه وي موټر مه چلوئ. ځکه که ډېر مجبوره نه یاست بې زیات مجبوره نه یاست کوشش وکړئ چې تر څو خمش یا غبار وي یا لړه وي نو په هغه حالت کې موټر یو ځای قرار ودروئ آرام یو څو دقیقې حوصله وکړئ چې هغه لړه تېره سي وخت یې پوره سي بیا تاسو موټر وچلوئ. پنځه اتیایمه پوښتنه د نور موټر چلوونکو په هکله کومه لاندې لیکنه سمه ده؟ نور موټر چلوونکو په هکله ته څه فکر کوې؟ هغه چې درته وایي د ټریلر یا لوی لاریو چلوونکي مسلکي کسان دي نو ځکه لږ خطر پیدا کولی سي. که ته داسې فکر وکړې د نور موټرونو چې د لوی لاریو موټران چې یا د ټریلرونو ډریوران چې دي نو هغوی خو ډېر فوقالعاده ډریوران دي او مسلکي خلک دي نو د هغوی خطر کم دی. دوهم جواب کوم موټر چلوونکی چې لارښود څراغونه کاروي حتما د خپل لارښود څراغ په لوري ګرځي یا تاویږي. تاسو یو سړی وینئ چې هغه اشاره یې لګولې ده روان دی نو تاسو فکر کوئ چې دی حتما ګرځي په دې باندې باور نه کوئ ځکه چې کېدای شي چې هغه په بل فکر کې یا موټر اشاره ځینې خلاصه سوي یا موټر اشاره ول سوي هېڅ فکر هم نه او هغه به نه ګرځي ته به فکر کوئ چې دی ګرځي. دریم جواب هیڅکله فکر مه کوئ چې بل موټر چلوونکی تاسو ته د لومړیتوب حق درکوي. دا تر ټولو مهمه ده. داسې فکر مه کوئ چې زه خو به ته راورسېږم دا بل موټران مجبوره دي چې ما ته د لومړیتوب حق راکړي. په دې فکر کې مه اوسئ. باید متوجه اوسئ. په ټولو حالاتو کې په ډرایوینګ کې په موټر چلولو کې مهم دا دی چې ته خپل حق وپېژنه او بل ته هم فکر ونیسه. کېدای شي چې هغه غلطي کړې وي هغه فکر نه وي هغه یو بل پرابلم ورته پیدا سوی او هغه په نظر کې دغه نقطه په نظر کې نه یې نیولې. شپږ اتیایمه پوښتنه کېدای شي تاسو د ورو موټر چلولو له امله جریمه سئ. ولې؟ که د جادې وضعیت یا د هوا حالت په دې اندازه د ورو موټر چلولو اجازه ورکوي که به د ترافیک معمولي جریان ودروئ په هیڅ صورت هم نه ځکه چې ورو موټر چلول بې خطره دي. نو مهمه خبره ده د درې سره جواب ښه جوابونه دي. ورې که د جادې وضعیت خراب وي په دې حالت کې د ورو موټر چلولو اجازه لرئ مګر احتیاط پکار دی. په داخلي صورت کې هم په هیڅ صورت نه ځکه چې ورو موټر چلول بې خطره دي بې خطره هم دي مګر که د ترافیک معمولي جریان ودروئ نو تاسو ته امکان لري چې جریمه درته درکړي. تاسو په دغه نقطه په یاد وساتئ چې همیشه د ترافیک د جریان مخالف واقع نسي هغه ته جنجال جوړ نه کړي د ترافیک جریان ته. د ترافیک جریان
حواله نه به تر هغه ډیر تیز دی، نه تر هغه ډیر ورو، او نه به هم ژر ژر لاین بدلوي. دا شان په نظر کې وساتئ، د ترافیک د جریان سره برابر شي. تر دې ځایه پورې په دې ویډیو کې کافي ده. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. په مخه مو شه.